نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ګل خان د اکبر دوی کره ورغلی و چې د خپل پلار له پلوه ورته وزر وکړي. د اکبر زړه نرم شو او ویل دا چې فتح خان پښیمانه دی زه یې هم بخم. اوس اورو چې د مجید په کور کې څه تیریږي. مینا ناسته کتابچوته اوس په دغه سخت سوال باندې کار وکړم. مینې ډکې مجیبه نه ګورې چې زه لګیا یم درس لیکم. په تاسې کړې نو لیکای که نه ما خو دې مخه نه ده نیولې چې ته راته داسې زمزمې کوې زه به خاوره درس ولیکم. ټول پام دې راته خراب کړ. داسې ووایه چې درس مې نه دی زده. اوس ما مه بانه کوه. خیر دی مجیبه ته لږه شیبه غلی شه چې زه تاسو نور سوالونه عمل کړم. هېڅ نه غلی کېږم. مینې ټولې کتابچې کړه ته همداسې زمزمې کړه. ښه نو له دې زمزمونه به څه جوړ شي. د دې پر ځای دې ولې خپله کورنۍ دنده نه لیکې. تا چې ولیکه څه ګټه دې وکړه چې زه به یې وکړم. بیا به دې په ټولګي کې ټیټې سترګې نیولې وي او معلم صاحب به درته غوسه وي. آفرین مینې لورې که همداسې خپلو درسونو ته پام وکړې نو له خیره سره یوه ورځ به ډېره لایقه نجلۍ درنه جوړه شي. زه خو خپله خواري کوم مورې خو ته هم راته دعا کوه چې مخې ته مې رڼا شي. زه خو درته هر وخت دعا کوم او ډېر مې درنه زړه خوشحاله دی. یا خپل درس وایې او یا له ما سره د کور په کار کې مرسته کوي. ځان بېکاره نه پرېږدي. مورې ما ته هم دعا کوه که نه. تا ته هم دعا کوم مجیبه زویه خو ته ولې هسې ناست یې. ته دې هم کتابونه راواخله او سبقونه دې وایه. معلم صاحب درته کورنۍ دنده نه ده درکړې. زما ټول درسونه زده دي مورې. مینه له مجبوریته سبق وایي. درس څوک له مجبوریته نه وایي. مینه خور دې له شوقه درس وایي. مینه ټمبله ده ځکه درسونه وایي. راځه زه له تا نه پوښتنه کوم ته یې له ما نه وکړه چې څوک تکړه دی. دا خبره مې د خوښه نه شوه مجیبه زویه. څوک چې درس وایي مطلب یې دا نه دی چې ټمبل به وي خو له مینې سره د خپل راتلونکي غم دی او له تا سره د خپل ژوند غم نشته ځکه درس نه وایي. موږ ته په ښوونځي کې معلم صاحب هم همداسې خبره کوله. هله مجیبه ژر د کتابونه او کتابچې راواخله او خپله کورنۍ دنده دې ولیکه. موږ ته یې نن کورنۍ دنده نه ده راکړې مورې. ښه چې کورنۍ دنده یې نه ده درکړې نو بیا نوی درس له ځانه سره تکرار کړه چې تکړه شي. نن مې له لاسه نه کېږي مورې. کومه بله ورځ به ټول درس وایم. هسې بانې مه کوه. تا نه دي اورېدلي چې د نن کار سبا ته مه پرېږده. همدا اوس جګ شه او کتاب دې راواخله. زه یې وروسته راخلم مورې چې یو ځل مینه خپل درسونه خلاص کړي چې دا لګیا وي زه درس نشم ویلی. ګوره مجیبه زویه زما او پلار د تا ته ډېرې هیلې دي چې درس ونه وایې له تا به څه جوړ شي. ځان تکړه که چې یوه ورځ له خیره غټ سړی شي او ټولو خلکو ته د خیر ورسي. ثمرګله زویه څنګه دې بېرته د چای لوښي داسې ژر د کوټې نه راوړله؟ ما چې څنګه چای ډېرې ته وروړ نو میلمه مې خرخې ته پاڅېده او ویې ویل چې کور کې به یې وڅکو. پلار دې په ما څومره تادي وکړه. ما ټول کار پرېښوده او میلمه ته مې چای دم کړي او هغه هم بې د چای لوڅکلو لاړ. رښتیا دا څوک راغلی و؟ ورکې که مورې که یې نوم درته واخلم هسې به دې طبیعت خراب شي. اندېښنه دې کړه راته زویه. زر راته ووایه چې ډېرې ته څوک راغلی و. زه دې ته حیران یم چې پلار مې ولې دې خلکو ته دومره قدر ورکوي. زه داسې کسانو ته انس ترمشیم نه کوم. نور خو یې په ځای پرېږده. څوک ښایې؟ فتح خان دوی ښایم مورې. که څه خبره وای چې میلمه د فتح خانو دوی له کوره دی نو هیڅ مې چای نه ورته دموه. زما هم چې په ګل خان سترګې ولګېدې په سر مې درد شو. نو ګل خان په کومو سترګو راغلی و؟ پلار یې په قمبرګل ډزې وکړې او بل ورور یې څه نومیږي
نوم یې رانه هیر سو. هغه د تا سره چې لاس اچولی و. سمیع الله نومېږي. یو هم راباندې ښه نه لګي. ټولو ته مې په زړه پلی ولاړې دي، پلی. چې د دوی پښې بیا څنګه زموږ کره راوږدې شوې. زه خو چې ژوندی یم نور به ورسره تګ راتګ ونه کم. زه هم نه پوهېږم چې ګل خان څه شي ته راغلی و، خو راغلی و. نو زه ډاډه یم چې راتګ یې بې څه نه دی. زه هم همداسې فکر کوم چې ګل خان هېڅ به هېڅ زموږ ډېرې ته نه و راغلی. مورې خامخا یې کوم څه په زړه کې دي. نو ته خو ډېره کې وې، پوه نه شوې چې ګل خان څه ته راغلی و؟ زه خو اول نه وم، او چې چای مې وروړ نو ګل خان له پلار سره مې مخه ښه کوله او خبرې خلاصې شوې وې. ځکه پوه نه شوم چې څه ته راغلی و. پلار دې څه ونه ویل چې له ګل خان سره یې د څه شي خبرې وکړې؟ ما خو ترې پوښتنه ونه کړه. ځه خدای نه به یې خیر غواړو چې پلار دې یو ځل کور ته راسي نو زه به ترې پوښتنه وکړم. ما ته خو داسې ښکاري مورې ګل خان خامخا دې خبرې ته راغلی و چې موږ فتح خان ته بښنه وکړو. چې تر څو پورې فتح خان خپله له موږ نه بښنه نه وي غوښتې تر هغې ورته بښنه نه کوو. همداسې ده. فتح خان چې اوس بندي شوی نو له مجبوریته یې بچي له موږ نه بښنه غواړي او پلار ته مې ووایه چې دا خبره ورسره ونه مني. مورې که موږ ورته بښنه وکړو نو اوس خو حکومت بندي کړی دی، خامخا به سزا ورکوي. ګل خان دې ته چل جوړ کړی چې پلار مې راضي کړي او که موږ فتح خان ته بښنه وکړو نو له زندان نه به راخوشي شي. خدای دې وکړي چې مجیب په خپله راوځي. که مجید کاکا په کور کې وي بیا به نو سخته شي، لکه چې دواړه کور کې نشته، که څنګه دروازه نه راخلاصوي. لږ صبر وکړه، دا دی درغلم. څوک یې؟ دروازه خلاصه که مجیبه، زه یم شمس. ستړی مه شې شمسه، څنګه داسې بې وخته ما پسې کور ته راغلی یې؟ له ستړي مه شو تېرېږه، ژر دې ځان تیار که چې یو ځای ته دې وړم. چېرته مې وړې؟ ته خو یو ځل ما پوه که. اوس یې نه درته وایم چې چېرته دې وړم، چې یو ځل ورسېږو په خیر بیا به په خپله پوه شې، خو سم د میلې ځای ته دې وړم. اوس خو د تګ وخت نه دی. ولې نه دی؟ ستا لکه چې زړه نه دی چې را سره لاړ شې. در سره به تللی وای، خو دا دی نور ماښام کېږي او شپه را روانه ده. زه دې شپې ته وړم، داسې ساعت به دې تېر شي چې ټول عمر به دې په یاد وي. بس زه در سره نه ځم، په خبره مې نه پوه کوې او لګیا یې. میلې ته خو خلک د ورځې ځي. بېګا ته زموږ د یو لرې خپلوان زما د یو ملګري واده دی چې ور نه شم خفه کېږي. نو ستا د ملګري واده دی، ته ورشه، زه خو یې څه نه یم غوښتی. ما ته یې ویلي چې ټول ملګري دې در سره راوله، تا پسې م راغلم او امید ته وایم چې ټول یو ځای لاړ شو. کور یې چېرته دی؟ لرې نه دی، دامان کلي کې دی. ځه ته ورشه، خپم نه شي، خو زما تګ به ونه شي. زه یې ستا لپاره وایم که را سره لاړ شې نو ساعت به دې تېر شي. که د ورځې وای نو بیا به د سره تللی وای، خو د شپې به راته سخته وي. نو ته خو څه ماشوم نه یې چې بې له مور او پلاره دې چېرته شپه نه شي تېرولی. دا خبره نه ده. ښه نو څه خبره ده؟ یا د ورځې تګ یا د شپې تګ. کور کې راته اجازه نه راکوي چې د شپې له ملګرو سره چېرته ولاړ شم. بس ما در باندې غاړه خلاصه کړه، که ته نه ځې زه امید به لاړ شو، بیا به درته امید کیسې وکړي چې څنګه ځای ته مې وړی و. زما هم زړه کېږي چې در سره ولاړ شم او ساعت مې تېر شي، خو تا ته مې پلار معلوم دی چې بیا راته غوسه کېږي او وهي مې. پلار ته دې دروغ ووایه او اجازه ترې راواخله. څنګه دروغ ورته ووایم؟ د ماما یا ترور کور دې ورته وښیه چې هلته ځم. او که پلار مې هلته پوښتنه وکړي بیا به څنګه کوم؟ تاسې اندېښنه کوئ، بس کور کې یوه بهانه وکړه چې اجازه درکړي. د قمبرګل مورې ښه بیا څنګه داسې فکرونو کې ورکه ناستی؟ ستړی مه شې د ثمرګل پلاره، شکر دی ښه یم. هسې فاطمه او پلوشه را یادې سوې چې څنګه به وي. ما هم دا ډېر وخت کېږي چې د دواړو پوښتنه نه ده کړې، خو انشاءالله چې ښه به وي. که څه خبره وي نو بیا خبرېدو. چې ثمرګل راسي نو ورته وایم چې دواړو ته زنګ ووهي
چې خبرې ورسره وکړم. تا ته خو مې څو ځله وویله چې تلیفون کې مې پیسې نشته، خو په خبره مې غوږ نه ګروې. زما تلیفون کې هم نشته، خو خدای به خیر کړي. ته اوس یو پیاله چای راته واچوه چې دا تنده مې ماته شي. چای خو ثمرګل ډېرې ته ترې ایستلې وه، بېرته مو راولېږه. هلته مې څه کړي وای؟ هلته خو زه له مېلمه سره په خبرو شوم، او چې چای راغی نو هغه روان شو. رښتیا ثمرګل ویل چې ګلخان راغلی و. ما وی چې دا څنګه دې ورځو کې زمونږ ډېرې ته ډېر ځي ورځي. ګلخان خو تا ته معلوم دی چې ډېر یو نیک او د پاک زړه انسان دی. دا هماغه پلار زوی دی وا سړیه چې په موږ یې خوشحالي پېرزو نه وه. صفتونه یې مه راته کوه. د یو د ګناه ملامتي په بل اچول ښه نه وي د قمبرګل مورې. ګلخان هم د پلار په کار خوشحاله نه دی. ټول یو شان دي. خو دا راته ووایه چې ګلخان بیا څه ته راغلی و؟ څه یې ویل؟ ګوره د شیطان مه منه او هېچا ته زړه کې کینه مه ساته. ګلخان د بخښنې غوښتلو ته راغلی و او ویل چې هر څه شوي دي هغه ښه نه دي شوي او بیا به نه کېږي. فتح خان چې خپله تېروتنه ومنله او په بخښنه یې وغوښته نو بیا به ورته بخښنه وکړو. ګلخان د همدې لپاره راغلی و چې فتح خان هم په خپل کار پښیمان دی او بخښنه ورته وکړه. پام چې دا تېروتنه ونه کړې، هغه خو قمبرګل باندې د مرګ ډز کړی و. بس څه چې تیر شو هغه به هیر کړو. قمبرګل خدای بچ که او فتح خان خپله سزا ولیده. د فتح خان زړه له تیکې جوړ سوی دی، له تیکې. د هغه ټول عمر په ظلم تیر سوی دی او چې سمه سزا ونه ګوري باور مې نشي که پښیمانه شي. ګلخان راته وویل چې فتح خان اوس له زړه پښیمانه شوی او عقل یې سر ته راغلی دی. همدومره سزا یې بس دی. ښه نو ته یې لکه چې د زوی په خبرو تېروتی یې او زړه دې دی چې بخښنه ورته وکړې او راخوشي یې کړې. د ګلخان وزر مې ومانه او چې فتح خان ته م بخښنه وکړو نو په دې کې هم زمونږ خیر دی او هم د هغوی. ما خو در باندې غاړه خلاصه کړه. هر څه چې کوي خو په دې کار به دې خپله پښیمانه شي. که فتح خان ظالم دی موږ به نه ظالمان کیږو. که بخښنه ورته وکړو خدای به رانه خوشحاله شي. او ګلخان ډاډ راکړه چې فتح خان را خلاص شو نو هغه به م عذر او بخښنې غوښتو ته راشي. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. ډېره وروسته کې شمس او مجیب چې د کلي په ښوونځي کې سبق وایي له یو بل سره ملګري شوي هم دي. ځینې ورځې دوی ښوونځي ته نه بلکې له نورو هلکانو سره میلو او چکر ته ځي. له بلې خوا زرمینه خپل زوی ثمرګل د اکبر له نیته خبروي. دا چې اکبر څه نیت لري په ډرامه کې اورو. اوس د پخوا غوندې شیدې نه کوي. مخکې به یې بشپړ سطل ډکاوه، اوس نیم سطل هم نه کوي. مورې شوتله مې درته راوړه. شوتله ښه دې وکړه ثمرګله زویه، خدای دې خیر درکړي. لکه چې وږې ده شوتله ورکه چې ښې ډېرې شیدې وکړي. د لوی دې خبره نه ده زویه، په دې شپو ورځو کې شیدې کمې کړي دي، د پخوا غوندې شیدې نه کوي. غمې مه کوه مورې، له دې وروسته به شوتله یو څه زیاته راوړم. سبا چې بازار ته ولاړې کنجاره در سره راوړه، کونجې له هغې سره یې شیدې ښه شي. ښه ده، ما ویل چې دا چرتې والې داسې خراب دی، که د کنجاړي په خاطر خوا به دی همدا اوس یې درته راوړم. پیریانو ته غزنی څه شی دی؟ نه خوا مې په دې خاطر نه ده بده چې د غوا کنجاره نسته. نو څه ته دې خوا بده ده مورې؟ د پلار کارونو ته دې خفه یم زویه، په خپل سر لګیا دی او هر څه په خپل خوښه کوي.
وایم فتح خان یې له تا نه جوړ کړی. ولې پلار مې څه کړي دي؟ ته خبر یې چې ګل خان له څه لپاره زموږ کره راغلی و؟ نه یم پرې خبر. بخښنې لپاره راغلی و؟ عذر یې کاوه او د خپل پلار خلاصون یې غوښت. ویل یې چې بخښنه ورته وکړي. نو پلار مې څه ورته ویلي و؟ باید داسې ځواب یې ورکړی وی چې ګل خان بیا په ټول عمر زموږ په غولي پل نه وایي. زه هم همدا وایم زویه، خو پلار دې همداسې ځواب نه دی ورکړی. نو څه یې ورته ویلي مورې؟ پلار دې ورسره منلې ده زویه، د ګل خان عذر یې قبول کړی و. نه پلار مې ښه نه دی کړي، تېروتی دی. او دا فتح خان به څنګه بخي؟ هغه نږدې قمبرګل وژلی وی او اوس پلار مې ورته عبره کوي. نه دا زه نه منم. ما ورته وویل زویه، خو پلار دې ویل چې فتح خان اوس په خپلو کارونو ډېر پښیمانه دی، توبه یې کښلې ده. د هغه په توبو خو زه باور نه کوم. د فتح خان توبه هم بې څه نه ده، خامخا یې کوم چل پکې شته. زما زړه ته نه لوېږي، خو پلار دې سلا و چې فتح خان نور سپینګری دی، په دې سپینه ږیره زندان ورته سخت دی، باید بیرته خپل کور ته راسي. هی پلار مې ډېر مهربانه زړه لري، خو دا مهرباني کله کله تاوان هم ورته کوي. او زویه، چې نور بد ورسره کوي دی بیا هم هغو بدو ته نه ګوري او ښه ورسره کوي. همداسې ده، فتح خان په موږ پسې ټوپک راخیستی و، خو پلار مې اوس بخښنه ورته کوي. عجیبه ده، خو زه مې پلار نه پرېږدم چې فتح خان ته بخښنه وکړي. فتح خان د بخښنې سړی نه دی. خدای خبر چې څوک به وي. موجیب خو پسې ناوخته شو. موجیبه وایي هسې نه چې ډوډۍ په تناره کې رانه وسوځي. څه دې ویل مورې؟ دروازه چا ټکوله؟ څوک و؟ یو ټولګیوال مې راغلی و. څه یې ویل؟ ډېر ورسره ناوخته شوې. مرستې ته راغلی و، ویل چې په درسونو کې مرسته را سره وکړه. نو بیا دې مرسته ورسره وکړه؟ هو، پرونی درس یې سم نه اوس ده شوی، هغه مې ور وښود. آفرین، دا خو د شکر ځای دی چې ته دومره تکړه یې چې خپلو ټولګیوالو ته هم درس وایي. زه خو ډېر تکړه یم مورې، هسې په کور کې تاسې ته ځان نه ښکاره کوم، د مینې غوندې ټوله ورځ کتاب مخې ته نه نیسم. مینه هم تکړه ده، په تا دې هم آفرین وي چې تکړه یې او له نورو سره مرسته کوي. لږ توده ډوډۍ راکړه مورې. دا در واخله، دا توده ده، اوس مې له تناره راوایسته. ډېره خوندوره ډوډۍ دې پخه کړې ده. دارو دې شه، نوره هم در واخله. نه بس مې ده. وخوره، هسې نه چې تر ماخوستانه پورې وږی شي. نه وږی کېږم، د ماخوستان ډوډۍ به د ماما کره وخورم. څه شی؟ وی زما زړه و چې وختي لا درته ووایم، خو هیر مې شول. مورې، زه نن شپه د ماما کره ځم. ولې؟ هلته څه کوې؟ د ماما کره به نو سړی څه کوي؟ نه، ما ویل چې کوم کار دې دی که څنګه چې داسې ناڅاپه د نیت وکړ. نه، کار خو مې نشته، همداسې ورځم. انا مې یادېږي، د هغې پوښتنه به وکړم. اوس ناوخته دی، وګوره لمر لوېدلی، ماښام دی، شیبه په شیبه تیاره کېږي. هېڅ خبره نه ده، ژر رسېږم. نه، سبا یا بله ورځ به ولاړ شي، اوس مه ځه. مورې، زارۍ درته کوم، نن شپه هلته کوم. ولې داسې شلی؟ خو درته ومې ویل چې ماښام دی، په دې تکه توره شپه به ته څنګه تر سربند کلي پورې ځې؟ ځم، یو قدم لاره ده، دومره لرې خو نه دی چې تر نیمې شپې پورې به مزل کوم، نږدې ځای دی. سمه ده چې دومره لرې نه دی، خو په دې تیاره کې تر هغه ځایه یوازې تګ ښه نه دی. هېڅ خبره نشته، زه نن خامخا ځم، ته زما اندېښنه مه کوه مورې. ډېر زیلي هلک یې. پلار ته مې مه وایه. سمه ده، ولاړ شه، خو ډېر پام به کوې په لاره ناوخته نه شي. واه 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 پلوشې، بیا دې څه کمال کړی دی؟ څه شی پخوې؟ ما ته خو داسې ښکاري لکه چې سبا ته بیا اختر وي.
سبا ته خو اختر نه دی، مګر ته به دا راته ووایې چې نن په کوم اړخ له خوبه راجیګ شوی؟ دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟ دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې نور کله به د اشپزخانې خواته راتاوېدلې نه، خو نن بیا راغلی او داسې غوړې غوړې پوښتنې کوې. غوړې پوښتنې خو ځکه کوم چې ته روغنځوخۍ پخوې که نه؟ زه پوهېدم چې د نس لوري تر دې ځایه راوستی یې. څه درواغ به درته ووایم، رښتیا هم د اشپزخانې له لوري نه ډېر خوږ بوی راته. ما ویل چې اوس خو به یو ځل خامخا ځان ورسوم چې که مرستې ته یې اړتیا وي چې مرسته ورسره وکړم. اوس د مرستې بانه مه کوه، ووایه د خېټې غم مې را سره و. اوس نو تا ته خدای درکړه چې په ما پورې وخواندې. ښه ورکه یې کړه. دا ووایه چې دا روغنځوخۍ څه ته پخوې؟ میلمانه څوک راځي او که په ما مهربانه شوې؟ نه میلمانه نه راځي. ما ویل نن به مې یو ځل د پلار کره ورشم، دا ډېر وخت نه یم ورغلی، او بل د قمبرګل د راز سره مې هم سودا ده چې اوس به څنګه وي، نو د هغو پوښتنه به هم وشي او یو ځل به له نږدې نه هم ووینم. ښه نو روغنځوخۍ ځکه پخوې؟ تش لاس تک راته ښه ښکاره نه شو، بیا مې له ځان سره وویل چې دا به پخې کړم او ور به یې وړم، بې له هغې د قمبرګل خوښېږي. ښه دې وکړل، خالي لاس تک ښه نه دی. هسې ما خوشي خپل زړه ښه کړ چې دا به د ماته پخې کړي وي. خبر نه ومه چې احمد او دومره طالع. بس نو د قمبرګل د دارو شي. یو خو ته خورده منکرې، کوم وخت مې نه دي درته پخې کړي چې اوس داسې ګیلې شروع کړي دي، خو هر کله چې ته غږ کړی ما درته پخې کړي دي. هسې خو ده، ما ویل لکه چې اوس د ماته پخې کړي دي. اندېښنه مه کوه، اوس مې دیم برخه جلا کړې ده، دا ټولې له ځانه سره نه وړم، ډېرې مې پخې کړي دي چې په کور کې د نورم له چای سره یو ځای وخوري. بیا خو وایم کور دې ودان چې دومره پام را باندې ساتي. صبر چې یوه راواخلم او مزه یې وګورم، له رنګه خو ډېرې خوندورې ښکاري. ها درواخله. راکه ډېرې خوندورې دي. لاسونه د دردمند مشه. درود یې شه. رښتیا اوس مې رایاد شو، او بله ورځ مې په لاره کې ثمرګل ولید او د قمبرګل پوښتنه مې ترې وکړه. رښتیا وایې؟ څه یې درته وویل؟ ویل یې چې اوس شکر ښه دی. د لاس ګچ به یې ترې لرې کړی وي او که نه؟ نه، ما چې پوښتنه ترې نه وکړه د لاس ګچ یې نه و لرې کړی. وی خدایه، څنګه به ورسره په عذاب وي؟ خدای دې وکړي چې هډوکی یې سم ځوخ خوړلی وي چې د ګچ له غمه خلاص شي. اندېښنه مه ورته کوه، خدای به یې ښه کړي. یاره مجیبه، اوس مې ومنلې، مور ته دې ډېره ښه کړې ده، هېڅ به در باندې پوه شوي هم نه وي. نو ماته دې د کوم ساده فکر کړی دی که څه چې زه وغواړم ته هم په بازار خرڅومه؟ کېنه نو، اوس ځان دومره راته مستایه. خو مجیبه یوه خبره رښتیا درته کوم چې مخکې مې دومره نه در باندې حسابوله، مګر اوس باید درنه وډار شم. هغه څه وایي ته سم صحیح خپک زیر بوریا وختلی. زه پوهېدم چې مور مې د ماما په کور څه نه راته وایي او خامخا اجازه راکوي، نو ځکه مې داسې ورته وویل چې د ماما دوی کره مې ځم، ځکه که رښتیا مې ورته ویلي وای چې له شمس سره واده ته ځم بیا یې نه پرېښودم. ډېر ښه کار دې کړی چې ورته ویلې دې د ماما کره دې ځې، داسې بیا اندېښنه هم نه کېږي. ښه نه وایم؟ هو بیخي ښه وایې. رښتیا شمسه، اوس ته ووایه چې ته په کومه بانه له کوره راووتې؟ هو ته دلته خو بل شمس نشته. زه بانې مانې ته اړتیا نه لرم، له کوره داسې پټ راوتی یم چې پیشو هم را باندې خبره نه شوه. هغه څنګه؟ ماته یې ووایه چې پوه شم. پوه به شي بچو، اوس ورته غوږ شه. ښه سمه ده، غوږ یم، ووایه. موږ خو د شپې ډوډۍ وختي خورو، چې دا څنګه مې لږه ډوډۍ وخوړله، مور او پلار ته مې ووې چې زه ځم کوټې ته مې او ویده کېږم. هغوی یې ومنله چې کوټې ته مې راغلم، له هغې ځایه همداسې پټ له کوره راووتم.
د هیڅ اروا را باندې شک نه شوه. ټول ګمان کوي چې زه ویده یم. بېشکه دی، څنګه چې داسې لارې دې زده کېږي. ما خو ځان هوښیار باله، خو ته خو سم به لاره وختې. مجیبه انډیواله، دا کارونه ما ته داسې دي لکه د اوبو څښاک. همداسې معلومیږي. رښتیا شمسه، یوه خبره وایه راته، په واده کې به مو ساعت تېر شي او که نه؟ ته لیونی یې که په سد؟ ولې به لیونی یم؟ ته لکه چې سترګې نه لرې، جوړ او روغ یم. په غوسه کېږه ما، خو ته هم داسې عجیبه پوښتنې کوې. په واده کې نو د چا ساعت نه دی تېر شوی؟ خامخا به مو ساعت تېرېږي. ښه، مقصد چې ساعت مو تېر شي. غم مه کوه، په واده کې لارې خوا رقم خلک راځي، ډولونه وي، سندرې وي. داسې مست واده به دی په ژوند کې هم نه وي لیدلی. دا څه وایې؟ هو، ځینې کسان سندرې بولي، ځینې ټوکې ټکالې کوي او ځینې سګرټ وایي. بس که نور نه وي د هغوی سایلم چې وکې ساعت به دې تېر شي. شمسه، له داسې خلکو سره په ناستې پاستې داسې نه چې موږ هم په سګرټو باندې اخته شو. ځه ډاره نه، سګرټ باندې چې اخته هم شي مړ کوي خو دې نه. دا ته څه وایې شمسه؟ د سګرټو څکول خو ډېر تاوانونه لري. معلم صاحب چې په ښوونځي کې ویلي وو په یاد دې نه دي؟ مجیبه، د تا زړه دومره وړوکی دی لکه د مرغۍ په شان. لږ زړور شه، په یو دوه ځل سګرټ ویلو باندې هېڅ هم نه کېږي. نوی کور نوی ژوند، د BBC رادیویي ډرامه. اکبر غوښتل چې فتح خان وبخي، ځکه له یو خوا کلیوال او ګاونډی دی، له بله پلوه فتح خان په عمر زوړ دی او په زندان کې پاتې کېدل ورته سخته ده. له بلې خوا مجیب په کور کې نشته. دا چې چیرته تللی اوس یې اورو. مینې لورې، پلار ته د لاس مینځلو اوبه واچولې؟ او لاسونه مې ومینځل. هله مینې، دسترخوان را نږدې که چې خورې کو. دا دی خور مې کړ پلاره. مورې ته کښېنه، کاسې زږدم. خوشحاله شي لورې. مجیب څنګه ډوډۍ ته نه راځي؟ مینې، ته ورشه غږ که ورته چې راشي او له موږ سره یو ځای ډوډۍ وخوري. ته دې خپله ډوډۍ وخوره مجیده، مجیب نشته. څنګه نشته؟ چېرته تللی که څنګه؟ مجیب نن شپه ماما کره تللی پلاره. څه؟ د چا په اجازه ماما کره تللی؟ زړه یې تنګ و او زاره یې کولی چې اجازه ورکړم، نو بیا ما هم ورته ونه ویل چې مه ځه. ده ته خو ما ویلي وه چې هر چېرته ځي نو له ما به اجازه اخلي. تا ولې اجازه ورکوله؟ څه بل ځای خو نه دی تللی. د بابا کره چې لاړ نه شي نو چېرته لاړ شي؟ هلک دی، زړه یې تنګېږي. ما ویل ګنې بله کوټه کې دی. ښه دی چې پوښتنه مې وکړه. دا څه وخت تللی؟ ستا له راتګه لږ مخکې له کوره ووت. ما ورته ډېر وویل چې ما هم در سره بوځه، خو یې نه منله. مجیب به هلته څه شی وکړي؟ اوس به خپله تنګ وي. هلته خو یمزول هم نشته، او که ته تللی وی نو له محبوبې سره خو به دې ساعت تېر شوی وی. زه او مور د جمعې په ورځ ورځو او څو شپې په بازۍ کره کوو. زه د شپو اجازه نه درکوم. د ورځې به لاړ شئ او بیرته به د شپې کور ته راځئ. خیر دی پلاره، که د څو شپې اجازه نه راکوې نو یوه شپه خو به تېره کړو. ټوکه مې در سره وکړه لوري، چې څو شپې مو زړه وي هغومره تېرې کوي. مجیده، ته خو خپله له چا سره مړی ژوندی نه کوې. مجیب مې په دې کار خوښ دی چې تا غوندې نه دی، خپلو خپلوانو سره تګ راتګ کوي. ولې ما د چا مړی ژوندی پرېښی چې داسې وایي؟ له چا سره دې کړی؟ هر چا چې له ما سره مړی ژوندی پاللی، ما هم ورسره پاللی دی. خاورې دې پاللی. زما پلارګنۍ کره په دغه څو قدمه ځای کې یو اختر بل اختر ځې،
دا شکر وباسه چې مجیب غوندې زوی دې شته او د نیا او ماماګانو پوښتنې ته سر ښکاره کوي. ته خو چې خبره تا وکې را تا وکې پلارګنې به دې پکې راواچوي. ته به وایې چې په کته هغوی هره ورځ زموږ پوښتنې ته را روان دي. پلار او ورور ته دې هم لږ مړی ژوندی وښایه. پلار او ورور مې شکر دی هر وخت زما پوښتنې ته راغلي او بې پوښتنې یې نه یو پرېښي. ستا پوښتنې ته راغلي چې زما پوښتنې ته کله راغلل بیا به یې زه هم پوښتنې ته ورشم. یو ځل به فاطمې ته هم زنګ ووهم که را سره ځي چې یو ځای لاړې شو. خدای دې وکړي چې اوس دا تلیفون چیک کړي. السلام علیکم، پلوشې ته یې؟ وعلیکم سلام. هو زه یم فاطمې خورې. څنګه یې؟ بچیان دې ښه دي؟ جانداد لالا ښه دی؟ شکر دی ټول ښه یو. ته خپله څنګه یې؟ کور کې مو کراري ده؟ خیر و خیرات دی. ښه دی چې زنګ دې جیک کړ. څو زنګونه مې درته ووهل. ما چې څو تلیفون ته ځان رساوه ستا زنګ قطع شو. موبایل کې مې پیسې هم نه وې خورې چې بیا مې زنګ درته وهلی وای. ښه شو چې بیا دې زنګ راغی. په څه شي لګیا وې که څنګه؟ ما لکه چې غلط وخت کې زنګ درته کړی چې له کاره مې نه یې ایستې. نه نه کومه خبره نشته. لګیا وم جامې مې مینځلې. خیر خو به و. څنګه دې زنګ راوهلی و؟ خیر و. ته خو د چا پوښتنه نه کوې. ما ویل چې زه دې پوښتنه وکړم. یاده شوې مې وې. خدای دې د ښو پوښتنه وکړه خورې. له ما میره نه یې. دا څو ورځې وشوې جانداد ته لګیا یم چې تلیفون ته مې پیسې راولېږي چې د خپلو خپلوانو احوال واخلم. رښتیا فاطمې خورې، ما د دې لپاره زنګ درته وهلی چې د پلار کور ته روانه یم چې د قمرګل لالا پوښتنه وکړم. ویل مې تا ته مه وایم که را سره ځې. ولې؟ خدای دې خیر کړي. په قمرګل لالا خو به بیا څه نه وي شوي؟ نه نه خدای دې پرې نور هېڅ هم نه کوي. خلاصې چې مات شوی تر اوسه فقط یو ځل پوښتنې ته ورغلی یم او بیا مې هېڅ پوښتنه نه ده کړې. زه هماغه لومړیو ورځو کې ورغلی وم. بیا امام تا غوندې پوښتنه نه ده کړې چې څنګه به شوی وي. شکر دې له مخکې ډېر ښه دی. بله ورځ احمد سره لاره کې مخ شوی و. احمد ویل چې نور بیخي ښه و. خلاصې لا تر اوسه ګجو کې بند دی. بس خدای دې زر ښه کړي. زما ورته ډېره اندېښنه ده چې یو ځل یې لیدو او پوښتنې ته ورشم. خو ما درته د همدې لپاره زنګ ووهه که ورځي چې دواړه یو ځای لاړې شو او پوښتنه یې وکړو. سمه ده در سره به لاړه شم. خو څه؟ دومره وخت به راته ګورې چې دا شروع کړی کار خو مې را خلاص کړم. سمه ده زه درځم. کار دې خلاصوه له خیره. ته چې څو راځې ما به جامې مینځل خلاص کړي وي او تیاره به یم. ګلالۍ چای دې در واخله. په دستکول کې دې څه شی لټوې چې سر دې پرې زړولی؟ ګلالۍ ورېندارې که د ګیلاس سوړ شوی وي نور چای به درته واچوم. نه نه نور چای مه راته اچوه. نه دی سوړ شوی. ده دی پیدا مې کړه. همدې ناوکۍ پسې ګرځېدې همدا دې لټوله؟ دا دې نو څه ته اخیستې ده؟ ما ته خو داسې ښکاري چې د ماشومتوب وختونه دې در یاد شوي دي. کریمه وروره ته عجیبه خبرې کوې. ځان ته خو مې نه ده اخیستې. مومنې ته مې راوړې ده. وی څومره ښایسته ناوکۍ دې ورته راوړې ده. خدای پاک دې ښه در سره وکړي. ښه ما ویل هسې نه چې ځان ته دې اخیستې وي. ښاپیرۍ ته مومنې ته غږ ور وکړه چې راشي او دا ناوکۍ ورکړم. هغه خو اوس ویده ده لا نه ده راویښه شوې. که وایې راجګه یې کړه نو ور به شم او راویښه به یې کړم. ورشه تر څو به ویده وي. نه نه له خوبه یې مه باسه. پرېږده چې خوب پوره کړي او په خپله راویښه شي. هسې نه چې بیا خوب سرې شي او درته به ژاړي. سمه ده. زه خو وایم هسې دې پیسې پې مصرف کړي دي. دا د پلاستیک ټوټه به څوک څه کوي؟ ناوکۍ ورته وایي که څه بلا. نه نه پیسې خو له مومنې نه زیاتې نه دي. د ماشومانو لپاره د لوبو شیان ښه وي. وخت ورسره ښه تېرېږي. لوبې ورسره کوي. ته ښه وایې ګلالۍ ورېندارې. ماشومان د لوبو سامان ته ډېر خوشحاله وي. دا خبره خو در سره منم. شوخي او ساتیري خو د ماشومانو اړتیا ده. که لوبې ونه کړي خپل وخت به په څه تېروي؟
خو زه ګمان نه کوم چې مومنه د دا ناوکۍ ډېر وخت وساتي. هغه د لوبو شیان ژر خرابوي، سرش کوي. ورویخه خاپیری په ارامه یې پوهه که چې خپل د لوبو شیان خراب نه کړي او ښه وساتي. او چې همدا خبره ورته وشي بیا به یې نه خرابوي. سمه ده، همداسې به وکم. د دې ناوکۍ په لیدو به ډېره خوشحاله شي. ناوکۍ واخله او کله چې مومنه راویښه شي وارې که. سمه ده. کریمه ته څنګه یې؟ مومنې ته خو به اوس نه په کار کېږي. نه څه مې چې کړي پرې پښېمانه یم، اوس ډېر پام کوم. وای مارچیچلی له پړي هم ډارېږي. د مومنې تر مخ خو به له ښاپیرۍ سره جنګ نه کوي. که دی یې کوي هم زه نه ورسره کوم. ما درته وویل چې زه په خپله غلطۍ پوه شوی یم. مومنه مې په سخته ناروغۍ اخته کړه، بیا به هېڅکله هم داسې ونه کړم. ښه خبره ده، خدای دې توفیق درکړي چې ډېر پام ورسره وکړي. یوازې ته نه، ښاپیرۍ هم. امین امین. خپل اشتباه به بیا نه تکراروم. شکر چې دواړه په یو ځای راغلاست. دا ډېر وخت مې دواړه په یو وخت نه وس لیدلي. رښتیا وایي مورې، ما ویل د قمبرګل پوښتنه به م وکړم او تاسې به م ټول ووینم. خدای دې خیر درکړي لورې، خواره مه شې. فاطمه خور رښتیا وایي، زه په همدې نیت راغلم. دا څه وخت مې له تاسو احوال نه درلود. تا ته دې خدای خیر درکړي پلوسې لورې. خدای مو خوشحاله لره چې د خپل کور پوښتنه کوئ. خدای مو له غمه وساته. امین. سره له تاسې مورې. فاطمې لورې، امید او زرغونه دې ولې نه دي در سره راوستي؟ هغه مې په کور کې پرېښودل، بیا به یې بل وخت له ځانه سره راولم. اوس خو څو شپو ته نه یم راغلې، بېرته کور ته ځم. څه ټکه لویږي لورې، یو څو شپې وکړه. اوس نه کېږي، شپو ته یو څو وخت وروسته بیا راځم. قمرګل لالا مې چیرې دی؟ په کور کې دی که وتلی؟ هغه کلینیک ته تللی، که په کور وای بیا خو راته. څه؟ په کلینیک کې څه کوي؟ لاس خو به یې ډېر نه خوږېږي. اندېښنه مه کوئ، د لاس پلستر لرې کوي. لاس یې د خدای په فضل سره مخ په ښه کېدو دی. شکر. زه وارخطا شوم، ما ویل هسې نه چې درد ورته پیدا شوی وي. نه نه، د درد ورځې یې تېرې شوې. بل څوک هم ورسره تللی؟ ثمرګل ورسره ولاړ. هغه ورته وویل چې زه به در سره ملګری سم. ښه ده چې یوازې نه دی تللی. د خدای شکر دی چې لاس یې ښه شوی او پلستر ځینې خلاصوي. زما ډېره خوا پرې بده وه. هو، خدای له غټې بلا بچ کړي. کنې د فتح خان زړه چې په ټوپک یې وولي. فتح خان خو همداسې ظالم سړی دی. هو، د خپلو کارونو انجام ته نه ګوري چې دا کار مې په خیر دی که په شر. په غوسه کې هر څه کوي. زوړ سو خو سر اخلاص نه سو. هم یې موږ وځورولو، هم یې خپل ځان په بلا اخته کوي. دی دې نور هم وځورېږي. هېڅ چرت ورته مه خرابوئ. شکر چې قمبرګل ورور مې خدای ترې وساته. رښتیا وایي فاطمې، څوک چې سپین ږیری شي او بیا هم داسې کارونه کوي هغه د خوابدون وړ نه دی. ستاسې خبرې سمې دي، خو زه شکریې ته په زړه کې ډېره خوابدې یم. د هغې خوارکۍ دې خدای غور وکړي. هغه خپل خاوند پېژني چې ټوله ګناه یې خپله ده. ډېر ښه کار وشو چې پلار مې عریضه پرې وکړه او د خپلې سرتنبګۍ سزا یې ولیده. ډېر ښه شو. هو، همدا حال یې ښه دی چې شپه ورځ په زندان کې پروت وي. چې زندان یې لارې ته را نه ولي، بل څوک یې نشي راوستی.